د خوست ولایت ښاروالۍ ریاست مسؤلین وایي چې د تیر 1403 کال یې د ښار د ښکلا، پراختیا، تنظیم، سرسبزۍ او ولسونو ته د غوره خدماتو رسولو ور اخوا د عوایدو په زیاتوالي کې ګټور او بریالي پلانونه عملي کړي. د دوی په خبره چې تیر کال یې د 403 میلیونو افغانیو څخه زیات عواید ترلاسه کړي دي. دوی زیاتوي هڅه مو دا ده چې په اړونده برخه کې لا ښه فعالیتونه ترسره کړو. چې ښاروالي ریاست سره هغه د تاسو خپل ریاست ده. د ښاروالي کارونه دا محدود نه دي. د ښاروالي د کارونو دغه ساحه ډېره پراخه ساحه ده. موږ په تنظیم کې کار کوو، د ښار په تنظیم کې کار کوو، د ښار د سړکونو د پلچکونو جوړولو کې کار کوو. همداراز بېلابېلې برخې بیخي زیاتې لري. نو دغه دومره یوه پراخه ساحه په دې کې به خامخا موږ نیمګړتیاوې لرو. نو دغه ښار د موږ د تاسو سره هغه ګډ کور ده. ممکن ځینې شیان داسې وي چې د هغو ته موږ فکر نه رسېږي، یا موږ ورته فکر سوي وي، یا موږ په نورو کارونو باندې سره مصروف شوي یو. هیله مو له تاسو نه دا ده چې باید تاسې موږ ته نیکې مشورې راکړئ. بل لور ته د یاد ولایت اوسیدونکي هم د ښاروالۍ ریاست د ترسره کړیو فعالیتونو ستاینه کوي او زیاتوي چې په اړونده برخه کې باید نور هم فعالیتونه ګړندي کړي څو ښاریانو او خلکو ته ښه خدمات وړاندې شوي وي. په ټوله کې داسې غونډې یا داسې راټولېدنې دا ډېرې مهمې دي. د دولتو یا د سکتوري یا ریاستونو د خلکو ترمنځ واټن کمیږي. هغه د عمراني پروژو یا د خلکو په ګټه چې کوم کارونه کیږي د هغې نه خبرېږي. ښاروالي یوه تصدي ده د ښار د عوایدو نه یا د ولس د عوایدو نه دا کارونه دوی کوي. خو موږ غوښتنه دغه ده چې دا عواید کافي نه دي یا دغه پروژې کافي نه دي. دوی د مرکز نه هم باید بودیجې را جلب کړي او نور نړیوال مؤسسات چې کوم دي هغې نه هم دوی باید بودیجې را جلب کړي چې دوی دغه اړوند کارونه د ښار نه وځي ګذرو ته کلو ته هم پراخ شي. الحمدلله ښاروالۍ چې څومره کورونه کړي دي او ټول د ستایلو وړ دي. او یو داسې نه ده چې موږ وایو چې په داسې کې بیا کمښت وي یا په داسې کې نقصان وي. حتی لوستی ته چې څومره وس وي او کوشش وي کي هغې چکه به کړي او کس یا هغې د نظارت لوندیا وي او په ښې طریقې سره ترسره کېږي. باید یاده شي چې د ښاروالۍ ریاست مسؤلین ډاډ ورکړ چې راتلونکي کې به هم دې ته ورته فعالیتونه ترسره کوي او هڅه به کوي چې سږ کال نور هم د بیا رغونې پروژې پلي کړي.